دوستانو سلامونه احترامات می قبول کړئ. یو بل خبر تاسو ته درکوم چې یو 18 کلن جنۍ او 18 کلن هلک چې د جنۍ د پلار د اړخه په ډزو باندې وژل شوی دا او هلک زخمی دی. ویل کېږي چې دغه جنۍ نوم آمنه دی او 18 کاله عمر دی. د پلار نوم اسلم دی او دا ویل کېږي چې د لپاره یو هلک چې عمر نوم او د دې جنۍ ملګری او یا یارو آشنا یو د تبراتلو غب شپ د لپاره او یا د هر څه د لپاره چراتلو خود دوی دوه خپل منځ کې یارانه و چې دغه هلک یو ورځ کور ته راغلی دی او په دغه دوران کې پلار هم را رسیدلی دی چې پلار یې په ډزې کړي دي او دغه هلک چې کله په ډزو لګېدلی نو زخمی شوی دی او لور یې ځای په ځای مړه شوې ده. پولیس اوس دغه جنۍ د پلار په تلاش کې دي ځکه چې پلار یې تښتېدلی دی او تر اوسه پورې په نظر نه راځي، خو د پلار د نیولو دپاره چاپې غورځېږي او داسې هم ویل کېږي چې دغه جنۍ او دغه هلک لاش هسپتال ته منتقل کړی شوي دي او د دوی پوسټمارټم شروع دی. قدرمنو دوستانو، الله تعالی دې د هر چا حیا او پردې وکړي. د خپل بچو ډیر زیات حفاظت کول پکار دي. نن سبا خپل بچي د موبایل نه هم ساتل پکار دي ځکه چې دا هم یو داسې مرض دی چې په دې مرض کې ډیر خلک وشرمېدل. الله تعالی دې د ټول مسلمانانو حیا او پردې نصیب کړي. یقینا چې دا یو ډیر دردونکې او افسوسناک خبرو چې تر تاسو مو درورسو. تاسو ټول ډیره مننه کوم چې تاسو د پښتو پوسټ چینل ویډیو تر اخره وکتله. خوشاله اوسئ.